له الوتکې د کوزیدو پر مهال د پاکستان د ولسمشر پښه ماته شوې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دوبۍ کې د چهارشنبې پر شپه له الوتکې د کوزیدو په مهال غورځېدلی او پښه یې ماته شوې ده. د پاکستان د ولسمشر دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي چې زرداري له غورځېدو سمدستي وروسته روغتون ته لیږدول شوی او له معاینې وروسته یې ډاکټرانو پښه ګچ کړې ده. خبرپاڼه وایي چې د زرداري پښه به تر 4 اونیو په ګچ کې وي. ډاکټرانو نوموړی له روغتون نه رخصت کړی او د آرام سپارښتنه یې ورته کړې ده. د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي چې 69 کلن زرداري په دې وروسته کلونو کې له ګڼو روغتیایي ستونزو کړېږي. د 2023 کال په مارچ کې زرداري د سترګې عملیات وکړ او په 2022 کال کې د سینې د عفونت له امله یې 1 اونۍ په روغتون کې بستري و.